الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق الله مولانا العظيم بدغ آیاتو کی الله جل جلاله دوی واقعی بیانوي یو واقعه د اسرافیل علیه السلام او د هغه د پوکلو چې هغه په شپېلې کې پوکی او قیامت راځي د دې بیان دی او دویمه واقعه د ابراهیم علیه السلام ده د ابراهیم علیه السلام واقعه څه وشته ده خو دلته پیغمبر علیه السلام دغه نفخه په باره کې یا دغه سور شپېلې په باره کې روایات راځي د حضرت وهب ابن منبه څخه روایت دی چې الله جل جلاله یو صورت یا یو سور د سور شپېلې دا پیدا کړله د سپینې ملغلرې څخه ډېره صفاوه داسې سپینه ملغلره وه لکه چشه غوندې نو بیا یې وعرش ته وویله چې دا شپېلې در سره ونیسه فتعلق به انو حالته و مشتله در عرش پوری هغه زمانه د الله جل جلاله په علم کې چې څومره وخت به حالته و بیا الله جل جلاله امر ورته وکي ولکن جوړسه پکان اسرافیل داغه څخه بیا اسرافیل علی السلام جوړ شو د دې سور یا د شپېلې څخه او یا هغه شپېلې جلاوه الله جل جلاله اسرافیل علیه السلام په خپل قدرت باندې جلا پیدا کړي
نو بیا یو اسرافیل علیه السلام ته وفرمایل چې دغه شپېلۍ دا د سره واخه. نو هغه راواخیستله چې ویې کتله په دې کې ډېر سوریان پکښې کې وه. نو روایاتو کې داسې راځي چې د هر انسان د روح د ختلو په برابر باندې یا په عدد باندې په حساب باندې الله جل جلاله و دغه شپېلۍ ته د عمره قدر سری ورکړي دي. دا د آدم علیه السلام څخه یا مخکې چې پیرانان و یا غزیا روح شي چې هر شی وي د دې مخلوقاتو کې چې هر څومره مخلوق روح والا وي. تاسو به معلومیږي دا روح والا یوازې انسان خو نه دی روح والا، پر دې مځکه باندې د حیوانان چې ګرځي په ځنګلو کې په دریابو کې دا ټول د روح والا د دې هر روح پر برابر باندې الله جل جلاله یو سری و دې سر شپېلۍ ته ورکړي. ته دې د فکر وکړه دا خو نو دا چې دومره لوی قدرت نه وي او دومره لوی بادشاهي نه وي دا خو څوک جوړوالی هم نشي. نو بیا دا چې وکړله او دا یې هم ویلي دي چې د یوه سوري څخه دوه روحه نه وځي. الله جل جلاله داسې حساب ورته کړی دی، داسې اندازه یې ورته د مثال په طور باندې لکه موږ تاسې چې اوس دا یو خونه جوړوو کلکینان ورکو، یو کلکین دی یا دوه کلکینه دی یا درې کلکینه دی، خونه د کلکینان یې ورکړله پر هغه اندازه باندې، یا د مثال په طور باندې پیپونه دي دا یا بلپان دي داسې دا سوري دا یې ورکړله. دا رقم دغه د سور په شپېلۍ کې الله جل جلاله دغسې سوري پیدا کړې وه او داسې وه چې هغه د یوه سوري څخه به دوه روحه تر قیامته نه وځي. داسې نه چې اوس نو بیا بلکې بیا وي. بیا د دې صورت په مابینځ کې یا د دې شپېلۍ په مابینځ کې داسې یو تاخچه غوندې وه، داسې ګردي تاخچه وه که استدارت السماء والارض. وایي دا دومره اندازه وه په اندازه باندې لکه د مځکې و د اسمان دومره لویه تاخچه وه د دې شپېلۍ په دې مابینځ کې. اسرافیل علیه السلام چې دی هغه خپله خوله پر دغه سوري باندې پر دغه چې دا هوا په ننوځي لکه هغه پیپ یو سر هغه د اسرافیل علیه السلام په خوله کې دی. بیا نو دا بل پیپ ته هلته سوري ورکول سوي دي، روحونه به د انسانانو د دې څخه وځي. نو اسرافیل علیه السلام پر دغه باندې خوله ایښې ده، واضع فمه خپل خوله پرې ایښې ده فی تلک القوه. ثم قال له الرب تبارک وتعالى الله جل جلاله بیا ورته وفرمایله قد وکلتک بالسور، تما مفوضه کړی او تما مأمور کړی په دغه شکر باندې یا په دغه شپېلۍ باندې. نو فانت بالنفخه والصيحه، تبا پوکل اول چې د قیامت در مخه پوکل راځي هم به دا کوي هم به صیحه آواز کوي چې کله انسانان د قبرو څخه راپورته کیږي دا به هم تکه. نو فدخل اسرافیل په مقدم العرش، د عرش مخ طرف چې دی په دې کې اسرافیل علیه السلام ورداخل شو. وادخله رجله اليمنى تحت العرش، خپل رستبشه چې دا غیا در عرش مبارک لاندې دا یک شی شوله. وقدم اليسرى، او بیا هغه مخکنی چپپشه چې دا غیا بیا ورمخته کړله. ولم يطرف مذ خلقه الله ينتظر متى يؤمر به، وای دی شاوخوا نه ګوري. د مثال په تور باندې لکه هغه یو سړی چې وایو شي ته اماده وي وځغاسي ته و منډې ته یا داسې یو پښه لاندې یو پښه داسې لوړه ایښي چې داسې وایو شي ته چې داسې اماده چې اوس نو ورځغلي
کنه داسې اماده پر عرش مبارک باندې ولاړه سپېلې په خوله کې ده انتظار کوي د الله جل جلاله امر ته چې کله د الله جل جلاله امر وشي نو بس دی به شپېلې کې په کول کوي انسانان به پر دا بل راوړي بس دا د شان او شوکت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایل کوي په انعم وای څنګه به تاسو په نعمتو کې هوسیږئ یا به څنګه تاسو نعمتونه خورئ یا به څنګه تاسو دنیا کې شوق کوئ یا د مثال په تور باندې څنګه ژوند به تاسو تیروي په دنیا کې بیا به تاسو استراحت د دنیا به په مخ راخستې وي ژوند د دنیا به په مخ راخستې وي آخرت به میر وي وصاحب الصور قد التقم القرن ویا هغه د سور شپېلې والا خاون چې دی هغه یو ځای سوی دی د شپېلې سره واحنا جبهته او سرم را زړولې دی واصغى بالسمع وجد الله جل جلاله وامر تداش اماده شي لکه یو سړی چې په سارا کې وی کنه بل سړی ورناري کې نو دی ور دا غوړ د سیونه ست ودرې د پلانې خواته څنګه ژغ دی دا نه تاسو خو به دا کړی که به منې کړی ساراو کې یا به دا علاقو کې دا سبوا نو غوږ به ورته نیولې و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دا فرمایي چې غوږ اړولې دي غوږ ورته نیولې دي متى یؤمر چې کله به الله جل جلاله امر ودته کوي او دی به پېشپېلې کې په کول کوي فسمع بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه چې دا خبره واوریدله نو ډیره پر سخت سول په شق علیهم ډیره پر سخت سول او یقیني دا خو د سختي خبره ده نو اسمایي که موږ نه پوهیږو یا موږ د دنیا په محبت کې ډوبیو په سمندر او په دریاب کې ډوبیو چې هغه در سر مو اوبه اوشته دي نو خپل په غرق باندې پوهیږو نه موږ دا وایو چې دا څپه پروا نه کوي دا څپې موږ ته تاوان نه رسوي لیکن هغه دی څپې دي چې بیا وتل د دې څخه غیر ممکن وي بیا به نو دا کشتۍ و ساحل ته نه ورسیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دې صحابه او تکلیف اورېدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو علیه الرحمه هغه خو د رحمت والا او بیا پر صحابه باندې یا پر دې امت باندې سخت نه و پیرزو خدای شي په اسانی کې او الله جل جلاله تویل چې الله زما امت را ته وبخښي نو بیا دا ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایل و دې صحابه ته چې قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل ودا کلمه د ځان سره وایست څنګه قولوا مور سره خالی حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا ځان سره وظیفه وګرځوي حسبنا الله چې هر مشکل در باندې راسي دغه کلمې ته کشور کې په فضل لوی رب باندې الله الصمد او حسبنا الله ونعم الوکیل الله الصمد او دا لفظ او حسبنا الله ونعم الوکیل دا ځان سره وایست ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله چې الله جل جلاله مو هر څومره لوی مشکل وي هغه به مو الله در ادا کوي ان شاء الله کوو به د خیر کو سرمایه شورو او الله صمد د دې ذکر د ځان سره ډیر کوي د مشکلاتو په وخت کې غیر مشکلات وي کوي او حسبنا الله ونعم الوکیل دا د ځان د پاره غسر کې عادت وګرځوا که استراحت وي که غم که تکلیف وي که هر شی وي که خوشحالي وي که غم وي خدای نه کرده حسبنا الله ونعم الوکیل الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته داسې یو کلمه ورته شي چې صحابه په خوشاله کوي هغه غم د اسرافیل علیه السلام پر کم سي سر هم بخلاصو کنه انو دا ورته
روایاتو کې داسې مختلف روایات داسې هم راځي چې دغه فرشتي ډېرې غټې فرشتي دي سره در عرش پورې دي دا اسرافیل علیه السلام یا مثلا چې دا یو نفخه کوي بیا بل فرشته الله جل جلاله هم پیدا کړی ده دوی فرشتي دي یو فرشته د اول یو ملائکه چې داغه د اول شپېلې د پاره ده یو د دویم د پاره ده بعض روایتو کې داسې راځي خیر خو بار تقدیر باندې خو اسرافیل علی السلام سره د شپېلې الله جل جلاله پیدا کړی دا خو بزموږ ایمان او عقیده به وي پر دې خو شک کول هغه انسان کفر ترسوي د ایمان څخه باسي د دې سدیم الله وساتي خبره پدې کې ده چې دا غټوالي د دې فرشتي څومره قدر دي اسرافیل علیه السلام څومره لوی فرشته ده یا څومره لوی ملائکه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې سره در عرش پورې دی او شی در تحت ثرا پورې رسیدلې دي سبحان الله څومره لوی فرشته ده دا کښنه تر تاجه عمل نو دا یو مخلوق ته د الله جل جلاله څومره لوی مخلوقات او دغه یو فرشته دغه یو ملائک دا خو هغه یو کښنه مخلوق ته د الله جل جلاله چې دغه د دې مخلوق مقابله ټوله دنیا کولی شي نس کولی او نو بیا هم موږ ځان ته یو څه وایو د غوبر چې ولدی مو جګر ته خاورې غورځي کنه موږ هم ځان ته یو څه وایو چې موږ هم خدای یو څه یو کله کله پر بریت باندې لاس تیر کو چې زم یو څه لیکن موږ هیڅ نه یو تعلم دومره لوی مخلوقات دي سبحان الله چې سره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایده چې فرشتي است دغه پوند نه ده پوند د فرشتي بیا در بجلی کې پوری د پوند څخه تر بجلی کې د 1500 کال لار ده تمره لوی فرشتي است چې خالد د پوند څخه یو انسان حرکت شروع کی در بجلی کې پوری د دې فرشتي رسیږي 1500 کال په دې مابین کې تیریږي 1500 کال زما واستو عمر نه دي حتی د 15 پیړۍ دي دا 15 پیړۍ خو به ډېر عمر دی دا خود الله جل جلاله قدرت دی باید موږ د الله قدرت وپیژنو او دا د دې لپاره چې پر الله منورم ایمان ټینګ سي او عقیده منورم ټینګ سي دا څنګه نه یو چې د الله قدرتونه اورو د الله قدرتونه وینو صفات د خدای اورو او بیا محمد غزړه عقیده را سره ویا کمزوري کې عقیده نه ده چې په باد باندې لا هم زغلی راسه دا عقیده باید موږ نه وساتو ټینګه عقیده باید پر الله باندې وساتو او حسبنا الله ونعم الوکیل بس ځان سره وایو د ابراهیم علیه السلام واقعات به عمر الله جل جلاله ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام پلار آزر نومې دی په یو روایتو کې دا راځي لکه الله جل جلاله چې دلته قران کریم کې ذکر کړی دی باجوای چې نه اصل کې نوم ناخور یا ناخوراو دغه آزر چې د اکاو خو بار تقدیر دا اکاته هم پلار ویل کیږي د عربي په اصطلاح باندې عم چې اکادي واغه ته هم پلار ویل کیږي او بل دادی چې پیغمبر علیه السلام هم دا وایي چې اکا مشر اکا د پلار پر ځای باندې دی نو تاسو باید دومره قدر یې وکړئ لکه د پلار قدر چې کوي د دینی مسله ده یا دا چې دی هغه اصول رحمی په طریقه باندې پیغمبر علیه السلام دا ذکر کړی ده دغه ناخور یا دغه آزر چې وو دا پر دین د خپل پلرو باندې وو د مخکنیو انبیاو پر دین باندې وو چې هغه مخکې انبیا تیر سوی وو دغه انبیاو پر دین باندې وو د په اصل کې مسلمان وو یا مثلا ایمان والا او مؤمن وو نو بیا داو چې د نمرود وزیر جوړ شو نمرود کافر چې هغه د
د عراق پر شاوخوا د عراق ټول منطقه چې هغه د پلاس کې و نو بیا د دنیا خوښه کړله پر دین باندې دغه د ابراهیم علیه السلام پلار نو په دې وجه باندې د کفر ته ورواوښتي الله دې مو وساتي د دې څخه او په ورځ د قیامت به الله جل جلاله د یو حیوان په شکل کې به د ابراهیم علیه السلام په پښو کې وګرځي دغه آزر بیا به جهنم ته واچوي دا به د قیامت د ورځې حالات به د ابراهیم علیه السلام د فلار به وي خیر خو هغه خود الله جل جلاله او د مخلوق په صلاته مش پاږي کې خو نه ځایږو ابراهیم علیه السلام چې کله د پیدا سوی نو دغه نمرود دا پخپل چې یو کاهن و معنا جادوګر و روایتو کې دا شرایزي چې د پخپل چې واغه کاهن و نو چې د کاهن و بیا دا و چې نور کاهنانم د درلودله په دې خپل په ملک نو بیا هغه دا ورته ویل چې ستا په ملک به داسې یو ماشوم پیدا کیږي چې هغه به ستا د بچهي د هلاکت سبب ګرځول کیږي یا ستا د هلاکت سبب به ګرځول کیږي یو روایت داسې وایي بل روایت داسې وایي چې دی بدو نو په خوب کې یو ستوري ویل یو ستوري چې دا ستوري را شوسو هغه لمر هم تاریک کې سپوږمۍ هم تاریک کړله یو شی په دې مځکه کې دغه ستوري د لاسه هیڅ نه مرمېدی بل داسې یو رڼا یې خپره کړله چې هغه لمر هم تاریکو سپوږمۍ هم تاریکه وه دی په دې خوب کې به دا نمرود کافر په دې خوب کې دا ویني چې داسې واقعه پیښیږي نو د وهم څخه راوغورځېدی چې راوغورځېدی نو بیا خپل کاهنان خپل جادوګران دا یې سره راوبلله پوښتنه یې ځینې وکړله نو چې دا څنګه واقعه ده هغه دا ورته ویل چې ستا په ملک کې به داسې یو مولود په دغه کال کې به پیدا کیږي دا به سبب د پاره د هلاکت ستا او ستا د کورنۍ به وي او دغه به سبب ستا د پاره د زوال د ملک د بچی به هم وي نو بیا دغه چې د امر په علالیدلو د کشنانو وکیل ک فرعون نو دا خدای وی مور اولاده د کافر دا خطول على کفر ملت واحده کفر چې دی یو ملت دی فرق نه سره ورکوي نو بیا داو چې امر په علالیدلو د کشنانو وکي او دویم امر په دې باندې وکي چې نه روشي به سره بیریږي کوروالی و نجدکت بنه سره کوي دا بم سره جرای کیږي نو بیا په دغه وختو کې چې هغه وختو کې چې کله به د میشتنې نه جوړي براله نو شذ به جلا باندې کړی وي نارینه به جلاوه سره پرشور بنه به چې کله هغه زنانه و میشتنې نه جوړي ته ورسېدله نو بیا به هغه رایله کړل هغه بیا د کور خدمت منمت شي به کاوي ځکه هغه وختو کې به خلکو نفرتونه جن کوله په دغه وختو کې د زنانو څخه ناستو خورکو ولاړو دا به نور سره کوله کله چې به د میشتنې نه جوړي پر دې شو زبانه و هغه وختو کې خو جلا کیسه نو دغه وختو کې چې دغه امر سوی دی د نمرود له طرفه څخه د ابراهیم علیه السلام پلار دا روایتو کې دا شوی چې دا پیردار د دې شوزو پیردار جوړ کی چې تبه پر دغه کوټه باندې ودرېږي دغه کوټه به ستا په تصرف کې وي چې دا شجې د باندې د سوونوزي یا میړه ورلرانه سي کوروالي ور سره ونه کی نو د دوس ودیزه ته پام نسته دا یو روایت داسې دی دویم روایت داسې دی چې هغه دغه د ابراهیم علیه السلام مور هغه د میشتنی نه جوړی چې کله پراله نمرود اجازه ورکړل د کور نو کله چې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر چې کور ته ورلی د وختو کې د غسل کاوی یې کړی وو دا د هغه نه جوړی څخه پاکه سیو نو چې پاکه سیو دا و چې د کوروالی ور سره وکړل الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام پیدا کړ نو ګوري دا د الله یو عجیب حکمت دی
د الله نظام دی الله چې یو شی وغواړي به څوک منع کولی شي ګوره الله جل جلاله دا ویلی و چې زه به ابراهیم علیه السلام خامخا پیدا کوم نو څه وکړله نمرود دا وکړله چې ښځې ونرې سره بیل کړله الله جل جلاله غوښتله چې د ابراهیم علیه السلام د مخبل مور څخه او د آزر څخه پیدا شي کنه نو آزر نمرود را ولاړ سو هغه د شوزو پیردار جوړ کړي پر هغه شوزو باندې پیردار دی ورته جوړ کړي اوس دی انور خو تا ټیک دی هغه د شوزو څخه راوګرځول دی په چاره ګرځي دا چې پیردار دی دا په چاره ګرځي دا خو هیڅ څوک نه سره ګرځولای دا الله نظام ګوره دا دی چې الله کوم شی وغواړي هغه به خامخا کول کیږي نو دا و چې ابراهیم علیه السلام کله چې د مور په نس باندې سو جادوګرانو دا ورته ویله ولا خبر خرابه ده ولا ابراهیم علیه السلام پیدا کیږي نو یا امر د دی وکي چې بس پیدا کیږي هغه به تاسو وژني چې پیدا کیږي هغه به تاسو وژني دغه وختو کې مور چې دی پیدا سو هغه د مور مبارکه چې و هغه را ولاړه سوله نو باجوي چې داسې په خاشو کې واچوي باجوي چې او تناره ته واچوي لکه موسی علیه السلام مختلف روایت په دې کې راځي خو بهر تقدیر الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام د ور څخه وساتي او د ابو څخه هم وساتي د الله نظام الله غوښتله خامخا غوښتله چې دا به کول کیږي دغه ستوري چې دغه نمرود په خوب لیدلی و د ابراهیم علیه السلام دین د ابراهیم علیه السلام نو دین د ابراهیم علیه السلام د دروسه پر روان دي کنه موږ هم پر دغه دین د ابراهیم علیه السلام باندې نو داو چې ابراهیم علیه السلام لوی سو غټ سو نو بعضی روایتو کې دا شوی چې ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص من أصبع ماء ومن أصبع لبنا یو عجب خبره پکشي کده پکشنیواله کې الله جل جلاله یو عجب کرامت یا معجزه ود تور کړه مور یې وای ما چې کله د دو ګوتو توکتل دا د ګوتی چې د ما ویل دلې وې د ځوي شلې د یوې ګوتی څخه چې هغه اوبراوتلې د یوې ګوتی څخه اوبراوتلې د بلې ګوتی څخه چې هغه شیدې راوتلې دا چې د ځوي شلې چې دا نه د اکشنی عادت دا دی چې په خله باندې ګوتی وایي نو یا په خله کې ځوي شي نو د یوې ګوتی څخه او بوي د بلې ګوتی څخه شیدې وي د بلې څخه عسل و د بلې څخه خرما پیدا کېدله دا شی نری نازکه خرما بغیر دانی دا ورته پیدا کېدل او د پنځمې څخه غوړي الله جل جلاله ورته برابر او سبحان الله دا الله نظام دی الله یو داسي چې شیدې مورم نه کې ور الله یې ساتي هدي الله وساتي غټه کې نو دای چې لویسو نو بیا داو نو یو وخت په کور کې سره ناس دي دا ابراهیم علیه السلام ډیر مایشوم دي ډیر کښنه دي په دغه وخت کې د مور څخه پښتنه کوي یو ستارب څوک دي پښتنه جن کوي مور ستارب څوک دي هغه ورته وی آزر خوند ورته وشو وی د آزر رب څوک دي ول د نمرود رب څوک دي ول د نمرود رب څوک دي دا پښتنه جوړ کړل ول هغه په خپل رب دی ول نا ربي الله جل جلاله دی هغه څوک دی چې دغه پیدا کړی دی د نظام پیدا کړی دی نو بیا یې دی په چې په لاخه باندې والی په خونه نه نیستی په خونه چې نه نیستی چې دی ګوري د شپې له طرفه څخه ستوري ویل دی په دې مشوماله کې ستوري داسي په دې کلکین دی یا داسي او در بچا ده په دې کې ستوري چې ویل دی مور ته ویل چې ما وروبا سو دې ستوري چې زدا ستوري دا غټ ستوري کته ستوري دلی وی لکه د سهار سترګه چې دی داسي نو چې اورويستي دا فکر کاوي چې دا به ربي چې دا به ربي ځکه چې دا دومره روښانه دی نو یا دوی ته دا ویل چې رب دغه دی
په دې کوچنیواله ماشومتوب کې دا دوی ته ویل چې دا رب دی چې کله هغه ولوي د استوري د ویل دا رب نشي کېدلی رب نور کیږي رب باید برقرار وي دا بل شپه سوله دا بل شپه چې هغه سپوږمۍ راوختله میاشت ورته میاشت راوختله بیا مور ته ویل چې ما وروباسه چې ورویستي سپوږمۍ ده ښایسته ده روښانه ده ولدا کېدی سي چې دا رب وي کېدی سي چې دا رب وي ځکه په دې دومره لوی مخلوقاتو کې دومره روښانه بل مخلوق ستمنه ما سوا د دې سپوږمۍ څخه هغه سهار خواته دام پسې ولوېدله ده ویل ول دا هم رب نشي کېدلی بیا المر ویل دی ول کېدی سي چې دا رب وي والدام ندي اخر کې دا ویله ول اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ورزما مخ وهغه طرف ته دی چې پیدا کړی اسمانونه او مځکه او ستوري او المر او سپوږمۍ زما پر هغه رب باندې ایمان دی ولدا یو هم رب نسی کېدلی او رب هغه څوک دی چې دا ټوله پیدا کړی دي او د وحدانیت اقرار په کوچنیواله کې کړی دی بته سجده نه ده لګولې ابراهیم خلیل الله چې ورته ویل کیږي خله و دوستي ته ویل کیږي الله چې دی په دوستي باندې ونیوي وجه هم دا و چې د ماشوم توبه څخه د وکلنې څخه د الله سره تعلق پیدا سو د وکلنې څخه نو دا واقعه الله جل جلاله مستذکر کوي او څنګه قوله لحق د الله جل جلاله قول چې دی هغه حق دی هر قول د الله جل جلاله حق دی هر فیصله د الله جل جلاله حق ده وله دغه الله جل جلاله د پاره الملک باچهدا چا د پاره ده یوم غورز در پیاد کوي نفخو چې کله پکړل سي په سور په شپېلې کې یوم غورز در پیاد کوي یوم ينفخو فی الصور چې په شپېلې کې پکړل سي هغه ورځ در پیاد کې خلقو نو بیا بچي دا ورځ کې د چا بوي الله هو عالم الغیب الله جل جلاله عالم پر غیب باندې دی او شهادت او په حاضر باندې دی پارش باندې د الله جل جلاله علم ستا هغه چې ما او ته وینو کې نه وینو په دې ټولو باندې د الله جل جلاله علم ستا وهو دغه الله جل جلاله چې دی الحکیم ډیر حکمت والا دی په پیدا کولو کې د دغه اشیاء الخبیر او الله جل جلاله خبر دی د انسانانو او حیوانانو دار چا په احوال باندې واذا غوغدر پیاد کړي د الله پیغمبر قال چویل ابراهیم علیه السلام ویل ابيه او پلار ته ویل آزر وآزرت ویلا والای پلار اتتخذو ایاتا سنی ولدی اصناما آلهه بوتان مخدایان بللیدی ولید بت عبادت کوي بس ګوره چې وحدانیت شروع سو مقابله د استو سره شروع وسوله چې پر الله ایمان رالی بس مقابله د استو په غښنیواله کې ور سره شروع کړ بیا وخت نه ور کړی چې ته ودرېږه ګوره مقابله داسې مقابله وا ابراهیم علیه السلام اول د پلار سره مقابله شروع کړه پلار سره مقابله شروع کړ پلار الله جنواخستی کنه یوازې پاتسو د قوم سره مقابله سره سوله قوم الله جنواخستی داسي وار پوار سختی او تکالیف راکړه لیکن هو انعام ته یو ګور الله سمره لوی انعام ورکي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم در قیامت ته پورې ګوره ویل کیږي داغه تکالیف په عوض کې الله جل جلاله دومره لوی انعام ورکي هغه ډیره کمزوري وي موږ د چا سره مقابله نشو کولی د زوی مقابله نشو کولی د کور مقابله نشو کولی د لور مقابله نشو کولی د تربره مقابله نشو کولی او بیا موږ هم دا وایو چې یا رزخ مسلمان یم داسې مقابله باید موږ وکړو کله ابراهیم علیه السلام په کور کې چې د بدعات خرافات د دین څخه لری شي شروع داسې مقابله باید شروع کړي لکه ابراهیم علیه السلام چې یوازې پر ټول ځکه باندې یوازې پاتو الله وساتي کنه وساتي خو موږ بیا پر دغه جایداد
جایداد پرغولي باندې پر دغه باندې موږ بیریږو چې دا مځکه به راسه ولاړه شي دا جایداد به راسه ولاړه شي دغه یو څو خشمړي جون پیدا کړي دي خو دغه به راسه ولاړه شي دغه ته مو فکر نشته چې دا راکړي برته چاوي هغه ته مو دا فکر نشته اتتخذوا ایا تاسو نسی اصنامن بوتان الهاتن خدایان انی زچیم اراکا زتاوینم ای پلار و قومک ستا قومینم فی ضلال مبین پلوی گمراهی که موز تاسو وینم باید دی گمراهی تاسو راوزی علماء و دی خلقو تا چی دا کم شام ورتشی چی گوری داغ دا گمراهی لاره دا دا خود امت دا پاره وای دا خود خلقو دا پاره وای دا خود زان دا پاره دا علماء به خدای کوي دا بیدینی چې په انسانانو کې وي عمله ته کومه ګټه کوي نو خو تاوان ده چا دي دا سړی دی کنه دی او یا چې موږ هغه د هندوانو یا د سیکانو په ودو کې چې کومې نخرې موږ کوو تو خدای د زموږ سره مناسبه ده درنه پرې نه هندوز ما اوستا رسم وکي نیز ما اوستا جامه واغوسته نیز ما اوستا لنګواټه وتړله نه په واده کې زما اوستا رقم سنت کار وکي نه داسې نکاح وکړله کما او ته چې کو نه کافر وکړله نه سیک وکړله هیڅ بر دنیا نه لیکن مسلمان دومره کمزور او دومره بی غیرت شي چې هغه د هندو چې هغه سپک خلک وي هغه سیک هغه سپک خلک وي دا غو رسم دی په کور کې کوي ول دا د نوکروز شپه چې جوړوي دا خو د هندوانو مسلک دی لیکن خو موږ پښتانه مسلمانان چې ځان ته د 15000 کلن تاریخ هم ځان ته د نسبت وکي وای موږ د 15000 کال تاریخ لرو تاریخ د هندو تاریخ دی د مسلمان تاریخ نه زده بخشي تاسو به په دې پسې وګورئ ما خبره مو واورېدله بیا پسې وګورئ دا د هندوانو تاریخ چې دا موږ نارې وو انی اراک و قومک مشتاوین استا قومینو فی ضلال مبین پلوی گمراهی کدی وکذالک دغرکم الله جل جلاله فرماین نوریا مجور شول ابراهیم و ابراهیم علیه السلام تا ملکوت السماوات ملکیت د اسمانو مورته شوی کشف د اسمانو ورترالی الله دا ټول مزکه داش د اسمانونو ورته استقل عرش الله ورته وشوی و د ابراهیم علیه السلام ته داش د اسمانونو جنلیری کړل عرش مبارک داش ورته وشوی ولداز ما عرش دی ملکوت السماوات ملکیت د اسمانو ورته وشوی والارض امزکه ورته وشول ټول ورته وشول دا څنګه ورته وشول الله جل جلاله جنت ورته وشوی جنتیان ورته وشول جهنم ورته مزکه ټول ورته سیر کړل جهنم ورته وشوی ور ورته وشوی دا ټول ورته وشو او بیا د کله چې د یو سړی ویل دی یو ګناه کوله دعا وکړه الله جل جلاله هغه هلاک سړی هلاک ځکه د نبی دعا ده د نبی دعا هغه خامخ قبلی بل سړی ویل دی بل سړی چې ویل دی هغه بیا ګناه کوله بیا دعا وکړه هغه بیا هلاک شو دریم وار کې الله جل جلاله ورته وایي یا ابراهیم انک رجل مستجاب الدعوه ته چې ابراهیم علی السلام ته مستجاب الدعوت ستا دعا الله جل جلاله هر دعا الله در قبلوي نو فلا تدعون على عبادي تزما بر بندگانو باندې شرای مکوه الله اکبر عجب خبر ورته کوي الله جل جلاله ورته فرمایي وای فانما انا من عبادي على 3 خصال وزما بندگان زما سره پر 3 قسمه باندې دي یا زه د خپل بندگانو سره پر 3 رقمه باندې یم اما ان يتوبوا الی یا به دا خلق ما ته توبه باشي زه به توبه ور قبلوم د انسانانو کې ودی چې خلق ستا چې ما ته توبه وباشي توبه به قبول کوم فاتوب عليه واما ان اخرج عنه نسمه تعبدني یا به د په اولاد کې به دا څوک پیدا کوم چې هغه بس ما عبادت کوي سبحان الله یا بدایسه د په اولاد کې دی په خپل کافر بوي مشرک بوي ګناکار بوي لیکن خود د په نسل کې بدایسه څوک بوي چې هغه بس ما عبادت کوي دا یدوا و اما ان يبعث الي یا بعثت وما ته په ورځ د قیامت کې ورکیږي زما خوښه د کوم مغفرت ورته کوي او کوم عذاب ورکوي ته څه کار پلري
ته څه کار په لري چې شرع یې ورته کوي نو ابراهیم علیه السلام بیا شرع نه ورته کړې وليكونا چې دیسی من الموقنین او د هغه خلکو څخه چې هغه یقین والاوي فلما جن کله چې تو رسول علیه پر د باندې الليل شپه را د ویل دی کوكبا ستوري ویل دی قال ویل هذا ربي دازما رب دې تاسو په ګمان کې چې تاسو وایست لیکن خدا رب نسی کېدلی فلما افل کله چې هغه ولوي دی قال دو لا احب الافلين زاغه نه خوشوم چې هغه وی دن کې وی فلما را القمر کله چې سپوږمۍ ویل د لا بازغه ډیر شایسته وروشانه وا قال ویل هذا ربي دازما رب دی د دوی په ګمان کې فلما فلقل کله چې د سپوږمۍ اول ویدله قال دو ویل ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي كوما هدايت ما رب ونكي لاكونن زبسم من القوم الضالين دا قوم څخه چې گمراهان دي زبم دا قوم څخه به جوړ سما فلما را الشمس بازغه کله چې المر ویل دی روشانه قال ویل هذا ربي دا رب دی لیکن هذا اکبر ول دادرنا دردانور ډیر غټ دی در سپوږمۍ هم غټ دی در ستورو هم غټ دی فلما فلت کله چې ول وی دی قال دو ویل یا قوم ازما ان یزچیم بری ان زبیزار یما مما دا اغسخ تشرکون چې تاسو د الله سره شرک نسی ان یزچیما وجهت ما مخرز ولدي وجهي خپل مخ للذي واغزات فطر السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او الارض مزکی حنیفا مائل د ټولو ادیان څخه زاد الله و دین تمائل یما وما انا من المشرکین او زد مشرکین څخه نه یما زبا د مشرکین څخه ځان نه جوړوم لکه تاسو چې د بتانو عبادت کوي دا یو دوی ته مې صرف دا وشول ولکه تاسو عبادت کوي و د المر ته وګوري نو باید تاسو د المر عبادت وکړي ځکه دا په مخلوقاتو کې ډیر لوی دي یا د سپوږمۍ لیکن خدا ملویږي ورکیږي نو چې دا ورکیږي د دې وشاته یو څوک ستا هغه خالق د دغه دی نو زما پر هغه باندې ایمان دی و ما علينا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه لا إله